د کریم خان صادق دغه ناستې ځای و د هغو لپاره. هغه مېلمانه چې به راتلل دلته یو دیره وه او دوی به راغلل دغه دیره کې به ناست وو ګپ شپ به لګو، خو کلی بیا هلته دی. دغه دیره نصیر خان د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشر، هغه نوم چې له دغه میدانه تر نړیوالو میدانونو ورسېده. قوي سرحد ده، پیټلو پسې بیا جوکان ده او جوکان پسې بیا سیده خنجر ده او خنجر پسې بیا سیده سیاو ده، سیاو پسې بیا اسارک بازار ده. نو هغه وخت کې وړوکی یم نو دغه ځای نه دغه ټینس لوبې به دغلته مونږ کولې. دا یم هغه وخت کې وړوکی و نو چا خبره دلته خو اکثره د والدین داسې د بچیان چې د کرکټ هغه ته نه پرېږدي که نه. نن الحمدلله هر څه د افغانانو په واک کې دي او په ولکه کې دي او دغه جنتي وطن موږ ته راپاتې دی. کله چې د لومړي ځل لپاره ته خبر شولې وبخه خبر دې ونیسمه، کله چې د لومړي ځل لپاره خبر شولې چې د جوکان د کلي یو زلمی راپات چې د افغانستان د لوبډلې لوبډلمشر ټاکل شوی دی، هغه لوبه بیا تا وکتله او خوشحاله څومره شوې؟ واقعیت خبره ډېر زیات خوشحاله شو. خامخا د افغانستان کرکټ بورډ د حصارک غلجۍ لوبډله سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. ډېر خوشحاله یم چې د هېواد یوې داسې سیمې ته ور روان یم چې تاریخي سیمه ده، ښایسته سیمه ده او د هغه ځای انځور به راخلو. تاریخي سیمه تاریخ به ورته په وروستیو کې ورته ووایو، د هماغه ځای د مشرانو نه به واورو. خو یوه خبره چې زما لپاره ډېره جالبه ده، هغه ولسوالۍ ته روان یو کومې ولسوالۍ ځوانانو چې افغانستان ته کرکټ راوړی دی، هغه کریم خان صادق، هستي ګل عابد، تاج ملک عالم، همدارنګه د دې ترڅنګ نور ملګري. د حصارک دی او حصارک ته نن ورځو د کریم خان صادق کور ته او اوسني ځوانانو یو نوموتی ځوان یا نوموتی نوم چې نصیر احمد معروف خیل نومیږي د هغه کلي ته به ورځو. تاسو ته به یاد شي چې نصیر احمد په وروستي کال کې کله چې په نړیوال جام کې د افغانستان 19 کلنه لوبډله لوبېده، دی نو د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشر و. نن ورځو د هغه ځای د کلي انځورګري هم راخلو، د هغه ځای رسم و رواج هم راخلو، د هغه ځای ښایستونه هم راخلو او تر تاسې رسو. درنو هېوادوالو، تاسې زموږ ملتیا وکړئ. هو یوه خبره په تلو تلو کې ورته یادونه کوم، هغه دا ده چې دغه خپرونه چې تاسې ګورئ د سحر صرافۍ په مالي مرسته وړاندې کیږي. د سحر صرافۍ مشر ښاغلی نورزمان سحر د دې خپرونې سپانسر دی. که تاسې غواړئ چې د هېواد نه ټولې نړۍ ته پیسې واستوئ یا له ټولې نړۍ نه افغانستان ته پیسې راواستوئ، نو سحر صرافي انتخاب کړئ. هغه نمبر به تاسو ته په لینک کې ښکاري. ډېره مننه چې دا خپرونه ګورئ، سره پاتې شئ. ورځو چېرته؟ حصارک ته، اول شیرزاد ته بیا حصارک ته، همداسې مخ په وړاندې. ډېره مننه چې راسره راځئ، مخکې ورځو. باید ژر تر ژره پلارجان ته پیسې ولېږو. خدایا کاش صرافي بنده نه وي. دا ځای هم بند دی، اوس څه وکړو؟ سهار صرافي تر ټولو اسانه او چټکه لاره ده، د دې لپاره چې پیسې خپلو کورنیو او دوستانو ته افغانستان ته راوستوو. ډېره مننه له سهار صرافي نه، په ډېر لږ وخت کې مو پیسې ترلاسه کړئ او تل هر ځای کې راسره شته. درنو ملګرو، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. راورسېدلو شیرزادو ته. شیرزادو کې خو رښتیا هغه چې کوم ځای کې انانس مو واغستو، هغه هم زما په خیال باندې میمله وه که نه استاده؟ او هغه میمله کې چې موږ انانس واغستو، اوس راورسېدو شیرزادو پیټلو ته. پیټلو په باره کې یو خبر را یاده شوه. عزیزه ګله، یو ورځ داسې کار و، زموږ یو ملګری دی
د هغه اوښ یو عمر ټول پاکستان کې تېر شوی نو موږ سره لاړو کونړ ته په چکر باندې نو دغه تذکیره هم ورسره وه خو تذکیره یې ورته دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دې ته ویل چې د کوم ځای دا ورته وایي چې نه داسې ورته ویلي چې د کوم ولایت یې دې ورته وایي چې د پېټلو ولایت یم هغه ورته وایي چې نه د کومې ولسوالۍ دا ورته وایي د ننګرهار ولسوالۍ یم ګډ وډ شو هغه د دې پر ځای چې ورته وایي چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پېټلو کلي یم که نه یا د پېټلو ساحې یم دا ورته سرچپه لګي وایي د پېټلو ولایت یم د ننګرهار ولایت یم نه د ننګرهار ولسوالۍ یم دغسې شی لګي نو راغلي دغه چې د استاده څنګه یې جوړې چېرته ځو د خیره حسارک ته کنه ستا خبره خو چا وانه اورېده اوس یې راته ووایه چېرته ځو حسارک ته حسارک کې څه کوې حسارک کې به داسې یو بنډار وکړو چکر به سړی وویو نو چکر چېرته وی والا بس څه وکړو نو زه خپله ډریور یم دا لین چلوم که نه ته اوس زموږ ډریور یې درنو ملګرو تاسې راځئ سر ته ځای ښیم زموږ موټر چېرته ولاړ دی هغه دی هغه ګورئ دغه موټر کې راغلي وو دی استاد سره استاد څومره مزل به پاتې بس مزل دا خو داسې وښیه چې د شیرزاد ولسوالۍ او اخري سرحد ده پېټلو پسې بیا جوکان ده او جوکان پسې بیا سیده خنجر ده او خنجر پسې بیا سیده سیاو ده سیاو پسې بیا حصارک بازار ده حصارک بازار ده یو داسې وښیه نیم ساعت مزل به پاتې نیم ساعت مزل په دغه لاره باندې چې زه صرف نن ورځ دپاره راغلم دا کنډو کپرې مې ولیدلې دا لاره ورانه مې ولیدله زما زړه نور دی پوزې ته راغلی سم ته په دې لاره باندې هره ورځ ځې او راځې ستونزه درته نه هره ورځ زم راځم خو څه وکړو مجبوریت ده نو روزانه ځو راځو 2 پیرې هم ځو یوه پیره هم ځو راځو خو لاره دغسې خرابه ده مشکلات دي مریض پیدا سي بیا زر نه انتقالېږي او د لارې مشکلات دي نو ها نو د لارې مشکلات دي دم ګړی چارواکي چې تا ګوري کوم چې زموږ مسؤلین دي هغه تا ګوري د هغو دپاره د پیغام څه دی پیغام دا ده باید چې دا سړک پوخ کړي ځکه زموږ ډېر مشکلات مریضان راځي او هر رقم مشکل راځي که نه نو سړک چې پوخ وي ډېر زر به ولایت ته سړی ورسېږي ډېره مننه ټول یو نصیر خان د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشر هغه نوم چې له دغه میدانه تر نړیوالو میدانونو ورسېده هغه ځوان چې دمګړی د افغانستان د کورني کرکټ یو ځلانده ستوری دی او ډیره تمه دا کیدای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان د ملي لوبډلې برخه شي راځئ هغه ځای درته ښیم چې کوم ځای کې د کرکټ پیل کړی دا هغه ګراونډ دی اوس خو یو څه جوړ شوی دی دا هغه وخت چې کله دې دلته کرکټ کولو داسې ډاک به و لکه دا نور ځایونه وګوره لکه دا ځای وګورئ دغه ځایونو کې به دې کرکټ کولو او دغه ځینه راپورته شو او دغه ساحه عزیزه ګله راواچوه دغه ساحه چې دا د مکتب ده او دا هغه مکتب دی چې نصیر خان به پکې زده کړې کولې او دغلته به چې کله فری ټایم پیدا کو یا به د سپورټ ساتو نو بیا بلته نورو ملګرو سره راغی اول سر کې په ټینس باندې دلته لوبې کولې کله چې د دې کلي خلکو ته پته ولګېده دغه ملګرو ته پته ولګېده چې دا یو څه تکړه دی او کولی شي چې د افغانستان لپاره ولوبېږي او د دې په وجود کې کرکټ شته دی نو بیا له دغه ځای نه د کډوال شو ننګرهار ته راغی کډوال خو نه دی ځکه خپل ولایت دی خو ننګرهار ته راغی کله چې ننګرهار ته راغی هلته مسلکي کرکټ شروع کړ اکاډمیو ته لاړو په اکاډمیو کې بیا د هغه وړتیا چې وه په سپین بالینګ کې هغه بیا ډېره ښه وه نو هماغه وجه وه چې سلیکټرانو انتخاب کړ او کوچیس ورباندې کار وکړ بالاخره د افغانستان د 19 کلنو تر درشلې ورسولو نن د هماغه کلي ته راغلي یو هغه پورې کلی به تاسو ته ښکاري کنې راشي زه درته وښیم هغه کورونه چې ښکاري دا د نصیر خان دي کورونه دي او دا یې مکتب او دا یې کلی دی یو څوک چې د نصیر خان د وختونو دلته همدوره او یو ځای به دیو سبقونه هم ویلي او دلته به کرکټ هم کولی او یو ځای به ګرځېدلم
یو استاد را سره دی همده سره غږیږو. استاد السلام علیکم. استاد څنګه یې؟ ښه یې؟ ژوند چارې ښې دي؟ نوم مبارک دی. نوم مې اکرم احمد د حصار کرجی ولسوالۍ جوکان کرې پاري لیسه کې استاد یم په الحال. ښه ډېر ښه کوئ. همت دی ویلې که نه؟ زموږ ملګری مې همت نومېږي. دا تخلص تا دې نه پټ کړی که دې تا نه پټ کړی دی؟ نو دا انشاءالله پټ کړی به م نه وي. هر سړی خپل همت او کوشش کوي او برخه کوي. بیا خو بیا داسې پکار ده چې ټول همت شو، بس چې چا نوم بلو خوا کې به سره همت وړو. ځکه هر سړی همت لري. څنګه دی خوښ؟ والا بس د هر چا خپله طبیعت ده، خپله خوښه له سیار تخلص دي. ښه دلته کومه برخه کې استادي کوي؟ زه خو بالحال دا د کمپیوټر او انګلیسي استاد یم. کمپیوټر او انګلیسي قوي برخه یې تا رانیولې ده او والا که نه؟ ښه د هغه وخت کیسې راته وکړه چې کله نصیر خان و ته به په دغه میدان لوبېدلې. څه کیسې وي هغه وخت؟ نو نصیر خان خو ماشاءالله اوس ټوله دنیا پېژني. نو هغه وخت د موږ همدور او همصنفي وو. نو هغه وخت کې وړوکی یم نو دغه ځای نه دغه ټینس لوبې به دغلته مونږ کولې. دا هم هغه وخت کې وړوکی و. نو چا خبره دلته خو اکثره دا والدین داسې دا بچیان چې د کرکټ هغه ته نه پرېږدي که نه. وایي دا والا وخت ضایع دی، ښه او بد دی. خو کله په غلا او کله په ښکاره به دغه ټینس لوبې کولې. نو هغه وخت چې و ماشاءالله هلته هم ده کې دا وړتیا چې دا ډېر و. دا ټینس لوبه کې هم دا ډېر تکړه و. بیا یو وخته پورې زموږ سره همدور و د مکتب کې. بیا دې نه دوی کډه کور لاړ جلال آباد ته. د هلته بیا چې د ټینس په ځای باندې د څنګه وکړه هډبال لوبې شروع کړله، مسلکي کرکټ شروع کړه. نو د هغه وخت نه ورو ورو مل د اکاډمۍ لوبې کولې. اکاډمۍ نه وروسته کله چې د لومړي ځل لپاره ته خبر شولې، او به ښه خبر دې ونیسم، کله چې د لومړي ځل لپاره خبر شولې چې د جوکان د کلي یو زلمی راپاڅېد د افغانستان د لوبډلې لوبډلمشر ټاکل شوی دی، هغه لوبه بیا تا وکتله او خوشحاله څومره شوې؟ واقعیت خبره ډېر زیات خوشحاله شو. خامخا یو وطندار یو کلیوال داسې څومره مخکې ځي نو خامخا طبعا سړی خوشحالېږي. واقعیت موږ ډېر خوشحاله شو چې زموږ او تاسو دغه یوه غرضې علاقې نه یو لرې پرتې ولسوالۍ نه یو کس دومره ځي او بیا د ملي لوبډلې تر سطحه بیا در کپتانۍ پورې رسېږي. داسې وړه خبره نه ده. پوه شوې؟ ډېر خلک دي یعنې په کلونو کلونو باندې دوی کرکټ کوي خو لیکن دونه مقام ته نشي رسېدلی. لیکن نصیر خان کې دونه دا استعداد داسې هغه په ډېر کم عمر کې پوه شولې یعنې 5 کاله به مې د کرکټ نه وتی. خدای دونه لوړ مقام ته ورسېدی. دا د هغه استعداد او د هغه کوالټي ده. او ته خو موږ یو خبرې نه بل هم نه خبر کړی چې خبر به یې که خدای زده که صفحه زموږ تعقیبې حصار کې غلجي ولسوالۍ کرکټ لوبډله که دې تعقیب کړي خو حتمن درته معلومات وي. بېګا مې ولیدله خوراک مراک هم کړی و، غونډ هم رابللی و. خوراکونه تا ولیدل؟ دومره شیانو کې تا خوراکونه ولیدل؟ ډېر شیان هم ولیده خو پروګرام برابر کړی و. حصار غلجي په باره کې هغه ملاتړ کوونکي چې وو هغوی دغه چا چې دې نه ملاتړ کړی و دوی په کومو هغه باندې څه وه خبرې مبرې هم ټولې واورېدلې وو. اصلي خبره تا یاده نه کړله که نه؟ خبر شوی به چې نصیر احمد د حصارک لوبډلې کپتان ټاکل څه کپتان ټاکل شوی بس خو لږ انټرنیټ مشکل موږ لرو ویډیو سره اخر وګورو نو هغه څه لوډینګ ډېر کوي پوه کله د اوس وخت کې زنګ والی دی نصیر احمد ته؟ ولا څه موده کېږي نه اوسېږي څه موده مخکې راغلی ولته هم ورسره وغږېدو ډېره مننه. په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دم غړي چې تا ګوري څوک؟ زما خو ټولو هېوادوالو ته دا پیغام ده چې خپل درسونو ته پام وکړي، دغه درسونو ته ادامه ورکړي ځکه دغه وطن خو موږ تاسو ګورو چې ډېر په بد حال ده. نو باید دوی څه وکړي درس ووایي تعلیم وکړي تر څو دغه وطن ته د تعلیم د لارې موږ ترقي ورکړو پرمختګ ورکړو او ځانونه د نورو هېوادونو سره څنګه کړو د تعلیم په وجه سیال کړو. حصارک د ناور تنګې هغه ساحه چې
قدامت یې کلونه کلونه رسیږي. او دا کوم پل چې تاسو ته ښکاري دا د شورویانو د لاس نښه ده او دغه ځای جوړ کړی او الله تعالی هغه خو ورک کړل خو دغه اثار یې موږ ته راپاتې دي او اوس ترېنه زموږ ولسونه استفادې کوي. لکه څرنګه چې افغانستان په یو شي ډېر مشهوره دی چې خلک وایي د امپراتوریو هدیره ده، نو بالکل چې ده یو وخت دغه شورویانو جوړ کړی و چې په دې لاره به هغوی تلل او راتلل. نن الحمدلله هر څه د افغانانو په واک کې دي او په ولکه کې دي او دغه جنتي وطن موږ ته راپاتې دی. درنو ملګرو دا د ناور تنګی دی حصارک کې او ډېر ښایسته تنګی دی او ډېر ښایستونه دي. دغه اوبه که څه هم داسې ښکاري چې دا په دې هفته کې به وچې شي خو د مشرانو په وینا د دغه اوبه د دغه سیند اوبه هیڅ کله هم نه وچېږي، اوړی ژمی همداسې روان وي. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې په هیواد کې دغسې ځایونه لرو، داسې ښایستونه لرو چې انسان ورته ورشي، طبیعي منظرې لري او ډېر ښایسته وي، نو د انسان هغه روح ورسره تازه کېږي. نن دغه ځای ته راغلي او د دغه ځای انځور به راخلو تر تاسې رسوو. درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو، د حصارک نور ښایستونه هم در باندې کوو. کریم خان صادق، تاج ملک عالم، هستی ګل عابد، آفتاب عالم او اوس وخت کې عصمت عالم د کرکټ هغه نومونه چې په ټولې نړۍ ځان پیژندلی دی او هغه نومونه چې افغانستان ته د کرکټ ور خلاص کړی، هغه نومونه چې نن د نړۍ هر یو څوک یې په دې نامه یادوي چې افغانستان ته کرکټ ته کچا کار کړی. په سر کې به د تاج ملک عالم، خالقداد نوري او همدارنګه د نورو ملګرو نومونه اخلي. نن د یو داسې اتل کور ته راغلي یو، ستاسې به یې هغه د زیمبابوې خلاف لوبې یادېږي، د آیرلینډ خلاف لوبې یادېږي چې په لومړي بال به یې شپږیزه واله د کریم خان صادق دغه ناستې ځای و د هغو لپاره. هغه مېلمانه چې به راتلل دلته یو دیره وه او دوی به راغلل، دغه دیره کې به ناست وو، ګپ شپ به یې لګو، خو کلی بیا هلته دی. دغه دیره داسې یوه لسیزه یا یوه نیمه لسیزه کېږي چې ړنګه شوې ده او دوی کډوال شوي دي، بېرته جلال آباد ته راغلي دي. دغه سیمه اوس شړه شوې ده او یوه خبره ډېره واضحه ده، هغه دا ده چې چېرته چې انسان وي هغه ځای ورسره آباد وي، خو چې انسان ترېنه لاړ شي هغه ځای شړ شي. ژوندی مثال یې همدغه تاسې وګورئ، دلته ژوند روان و، دلته زندګي وه، دلته ورورولي وه، دوستانه و او ملګري به راټولېدل او په دغه ځای کې به بنډارونه و. نن هېڅ هم نشته دی ځکه چې کریم خان صادق، هستی ګل عابد او نور ملګري دلته نشته. تاسې راځئ هغه ځای ته ورځو چې دلته به بنډارونه کېدل او د کرکټ لپاره به نوي نوي پلانونه جوړېدل دغه ځای کې. دغه ملګري هم راسره دي، تاسې راځئ که نه، هغه نور ملګري به هم راسره شي. تاسې راځئ، ما او تاسې خو هسې هم ستړي موشي کړي دي که نه؟ هو ټول په خیر راغلی، بیا هم راځئ. همته ګله ما سره چې ګرځې دا مزې به کې د افغانستان د ملي اتلانو کورونو ته دې راولم او هغه ځایونو ته چې کله دوی د افغانستان لباس په غاړه کړی نو او دغسې ځوانان به ورته راټولېدل، دغه ونه به او دغه انډیوالان به وو، کلارې به ناست وو او دلته یو شی ډېر ښه کېږي، چهارمغز. د دې ځای چهارمغز به تا نه یې خوړلی، ډېر خوندور دي. هغه به د چایو سره برابر و او دې تر څنګ د کامینه به یو چاره ګوړه راغوښتې وه، ښه ښایسته ماحول به جوړ کړی و. کریم خان صادق نشته خو ځایونه یې شته دی. الله تعالی دې وکړي چې یو ورځ دلته دا ځای بېرته آباد شي او کریم خان صادق یا بل ورور راشي، دغه ځای هماغسې شي لکه کلونه وړاندې چې و. دلته به ملګري راتلل، دوستان به راتلل. ډاکټر صاحب همداسې به وي که نه؟
فټنس پې جوړ دی ښه فټنس یې جوړ دی دا که فټنس خراب شوی ولې مزلونه کوو نو نه فټنس فټنس مې جوړ دی ته مخامخ زما غیبت کې ښه څنګه دلته د لومړي ځل لپاره به راغلی و لومړي ځل لپاره راغلم خپل وطن هم ده خو دغه ساحه دې ته اړ کړم چې لومړي ځل لپاره راسم ویې ګورم او د افغانستان د اتلانو کورونه وګورم او هغه ځای چې د افغانستان د کرکټ بنسټګر پکې اوسېدلی هغه ځای وګورم کلیوال یې وګورم د مونږ ډېره میلمه پالنه وکړه مننه او کور آباد ورته ځکه کریم حاجي خو څه کاله د مونږ په ولسوالیو جام کې میلمه لوبغاړی دی جالبه دا چې په خپل کور کې د میلمه کړی خپل کور کې میلمه کړی اصل کې هغه میلمه د ولې شو په دې پوهېږي هغه دې لپاره چې اوس هغه یوازې د حصارک نه دی یوازې د ننګرهار نه دی او زه دا دعوه هم لرم چې یوازې د افغانستان هم نه دی د ټولې نړۍ دی تاسې به څه موده وړاندې کتلي چې اسټرالیا ته تللی و اسټرالیا هېواد ورته دا قبولي ورکړی و چې ته موږ سره پاتې شه او دلته موږ سره دغه نوي نسل ته ټریننګ ورکوه درس ورکوه د کرکټ د یو 3 میاشتې فکر کوم تېرې کړې که څنګه و بېرته شپږ میاشتې تېرې کړې بېرته راغې مالې حاجي ولې وایي والله کالته وایي ژوند کېده همدغه خړې خاورې او موږ وایي همدغه ته موږ خوشحاله یو مالې دا وطني احساس دی چې دی لري بالکل حاجي تا ته معلوم ده دا څه خلته چې نوم د صادق هم د صادق انسان باور دې اوسه دا داسې د کرکټ کې هغه فارم او د آوټ فارم خبرې راځي که نه د ټولو نه تنها د ما اکثریت افغان کله به کریم حاجي سټرایک ته راغی ټولو به همدغه کوو چې دی کولی سي او دا ښه اننګزونه یې کول نو واقعا د خپل وخت یو بهترینه لوبغاړی و او اوس د خپل وخت یو بهترینه کوچ دی او په اوس وخت کې یو بل نوی ټوکېدلی ګل په همدغه کورنۍ کې را پیدا شوی دی په لومړۍ لوبه کې سلیزه وواله د افغانستان لپاره د هغه په اړوند ستا نظر څه دی په راتلونکي کې به څنګه لوبې وکړي انشاءالله عصمت یو بهترینه لوبغاړی ده که تاسو وګورئ تیر پرفارمنس ته فرست کلاس کې د بیټینګ او د بالینګ نو ډېر خلک یې د هماغه و چې د محنت او خواري یې کړه الله تعالی هغه ثمره ورکړل او په لومړي ځل باندې د سنچري مو وهله د زیمبابوې په خلاف دا یو ډېر زیات د ویاړ او د افتخار ځای ده ډېره مننه په وروستیو کې څه پیغام لري په وروستیو کې به زه ټولو د سارک مینوالو ته او د سارک مشرانو ته ځوانانو ته ټولو ته دا پیغام ورکوم چې هر کال د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا نه د ولسوالیو جام ترسره کیږي خوشبختانه سږ کال د سارک ولسوالۍ هم پکې شته او ټول دعوت یې راسې خپله لوبډله په ګراونډ کې تشویق کړي دغه لوبې چې دي را روانه چهارشنبه پنجشنبه او جمعې ورځ چې د سارک لوبې دي نو راسې خپله لوبډله تشویق کوي او د تاسو تشویق ته هم لوبډله ضرورت لري ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ دا و د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د حصارک ولسوالۍ د کرکټ نماینده ښاغلی ډاکټر صاحب حسن فرید الله حسن نوم رانه هېر شوی و ځکه موږ ډاکټر صاحب ورته وایو په کال کې هم دا فرید الله نه وایو نو له دې خبرې مو واورېدلې ډېرې بامفهومه خبرې وکړلې یو څه چې پیغام یې ورکړو هغه ډېر جالب و ټول ولس ته یې دا وویلې چې راشئ زموږ او ستاسې ګډه لوبډله ده او په ګډه به یې تشویق کوو نو ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تاسې ګورئ او موږ مخکې ورځو که کوم کلي کې ښایسته ځای بل راته په لاس راغی نو هلته به هم خبرې اترې کوو تر تاسې به رسوو باید ژر تر ژره پلارجان ته پیسې ولېږو خدایه کاش صرافي بنده نه وي دا ځای هم بند دی اوس څه وکړو سهار صرافي تر ټولو اسانه او چټکه لاره ده د دې لپاره چې پیسې خپلو کورنیو او دوستانو ته افغانستان ته راوستوو ډېره مننه له سهار صرافي نه په ډېر لږ وخت کې مو پیسې ترلاسه کړئ او تل هر ځای کې راسره شته